یا سړی تا ته وایم کنه یو خو ته د دې خوشاټارو د موبایل نه فارغه نه شوې او بس که ښځې منې یو خو هر ټیم زما دماغ خرابې سړیه خبره واوره سړیه خبره واوره وایم دا سیډي ډرامه نه ده بس په ما به چغې نه راوباسې اوس به لاړه شم د مور کره وایم تا په دې ستا په دې موبایل کې ایاز رضا افیشیل یوټیوب والا چینل راځي داسې وایه که نه نو خدای انصاف دا دې زړه مې ډکېږي چې ته کله ما ته وایې چې بازار ته ځم بازار ته نه ځم مور کره ځم دا ووایه دا چې چا نامه دې واساله ایاز رضا افیشیل چینل دی ایاز رضا ما ته مې کلسومې وې که نه په دې باندې ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه دا څوک هم سبسکرایب یې کړم که څوک هم سبسکرایب یې کړه خو نه چې تعلیم دې کړی وی نو ښه به وې که نه بس تش پټو کې ګرځېدې سبسکرایب یې کړه لایک یې کړه شیر یې کړه ټلی پکې وومو که نه ټلی به پکې خامخا وهې که نه السلام علیکم بیګم جانان سټوډیو مې په خیر راغلی ډېره مهرباني ستاسو د مینې محبت چې زما د چینل لپاره تا او لطیف دومره ښکلې خبرې وکړلې مینوالو دا د ایاز رضا افریدي صاحب افیشیل چینل دی او دا ستاسو خپل چینل دی په دې باندې به تاسو اخري پخري پروګرامونه نور ډېر څه به پکې ګورئ نو بس تاسو نه دغه یو درخواست دی ریکویسټ چې دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر یې کړئ ملګرو سره خپل کور کې فیملی سره ځکه چې دا یو فیملی چینل دی په دې باندې ډېر ښه انټرټینمنټ پروګرامز به تاسو وینئ ستاسو نه یو جهان مننه صرف یو تپوس درنه کومه ډېر خلک دا وایي چې ډاکټر ثروت علي چې څوک په بیګم جانانه باندې مشهوره ده دا زړیږي ولې نه خوشحالي ډېره کوي که نه څه خاص خوراک کوي او که نه منډې ترلې ډېرې وایي نه خوشحالي شته نه خاص خوراک شته دا ستاسو د ټولو مینه او دعاګانې دي اخره کې څه پیغام ورکول غواړي زموږ کتونکو پیغام دغه دی چې مینه خوروئ ځکه چې ژوند ډېر وړوکی دی مونږ ته نه پته لګي چې بل ځل به بیا ملاقات کېږي که نه کېږي ژوند ډېر وړوکی دی منډه ډېره سخته ده ځکه مینه خوروئ مهرباني ډېره مننه